حسد کوونکي ته الله رب العزت په دې دنیا کې 15 عذابونه ورکوي. لومړی حسد کوونکی به دایما په غمونو، پریشانۍ او وسوسو کې ډوب وي، هیڅ وخت به زړه خوشحاله نسی. هر څومره خوشحالۍ چې په ده باندې راشي دا خوشحالۍ به ده ته هیڅ نه وي، دا به دایما په غم کې وي، دا به دایما په مصیبتونو کې وي. که په ویښه وي او که په ویده وي نو دا به یو ډول نه په یو ډول تشویش کې وي، یو ډول غمونه به دنه راچاپیر وي. دوهم حسد کوونکی به دایما په مصیبتونو کې راګیر وي، یا به ورباندې د مریضان وي او یا به قرض ورباندې وي، یو ډول نه یو ډول مصیبتونو کې به دا راګیر وي او له دې مصیبتونو نه به خلاصون نه وي. که یو مصیبت ختمیږي ورپسې به بل مصیبت راځي. دریم حسد کوونکي ته الله رب العزت د عذاب په سترګه ګوري، د قهر په سترګه ګوري. هیڅ وخت به الله رب العزت دته د رحم په سترګه ونه ګوري، په ده به ټولې د رحمت دروازې وتړي، په ده به ټولې د رحم دروازې وتړي او دا به دایما په یو ډول نه یو ډول په عذابونو کې شتون لري. څلورم حسد کوونکی به د هیڅ شي توانایي نه لري، هیڅ یو کار به دا مخې ته نشي وړلی. که هغه هر یو کاروبار هغه کاروبار کې به دا پاتې راځي او هغه به دا کاروبار مخې ته نشي وړلی. هیڅ یو کاروبار کې به الله رب العزت برکت نه اچوي. پنځم حسد کوونکی به هیڅ وخت نیک سړی په نیکه معنا یاد نه کړي، په نیک نوم به یاد نه کړي، دایما به د نیکو خلکو پسې غږېږي، دایما به د نیکو خلکو غیبت کوي. دا هغه 15 عذابونه دي چې الله رب العزت حسد کوونکو ته په دې دنیا کې ورکوي.